السلام علیکم ناظرین، زه راج محمد او تاسو کسو د حجره شو چې حجره شو څومره مشهوره کړه. تاسو ډېره مهرباني او ډېر کم مخکې شهزاده صاحب ډېر په حواله له دغو ویوز په ذریعه د مجموعو تاسو موږ سره کمنټسونو په ذریعه شاملېږو، ټلیفون په ذریعه شاملېږو. نن حجره پروګرام مې ډېره خوندوره وي ځکه چې نن ټاپک موږ راوړی دیره یو بهار یا په پاکستان کې دیره کې چې کومې مسالې وي ملګرو په منځ کې یو حجره وي په کلي کې وي او یو دیره وي چې هغه شریکه ملګرو شپې پاره نیولې وي. نو هغې کې ډېر بس ته دیږئ او زه دیږئ که نه دا پکې غټ مشکل جوړ شي. لکه موږ دیره حجره ده عمر شلواري ویلي چې السلام علیکم. وعلیکم سلام. ټولو باندې سلامونه. وعلیکم سلامونه. نن ټاپک چې کوم موږ راوړی هغه په دیرو کې لکه څومره ښه خلک وي دومره پکې کامشور ګردې وي کار له چې ځان پټوي لکه دیګي خچر پرې شکاسې خچرې پرې لا توشکونه اسبابونه هلته خو درې چاته هغه وي که نه کټونه هغه همداسې پرې. نو په دا کامنټس په ذریعه تاسو موږ سره شو خپل کار په خپله چې وکړي سړی ډېر ښه وي او کوم چې ورته حواله کړی چې هغه وکړي ډېر ښه وي. نواب ته چې پرې خو بس نه کوي. السلام علیکم. الله یې نواب یې نه کوي ټیک ټاک دی چې کار ورته بریم دی کارټونه یې الله فضل ده. واکسي بنده نشته ورته دې کې ورته نشته څوک سخیم پکې ډېر لاټ دی. ټول لاټه بس اوس اجرا پروګرام شو دی راشه ولې څنګه لاټان دی خبره داسې که نه چې ګوره که یو سړي ته یو شی حواله کړي په دیره کې وي ټول لاس اچوي. بالکل داسې لاس نه چې ووځي په ګډېدو کې نه دا وي داسې لاس اچوي چې ګوره یو د باندې وي لوښي وي بل باندې وي چانکه پیالې وي بل باندې وي دسترخوان وي بل باندې وي سمون وي بل باندې وي کټونه وي. خو چې داسې زه دته پرېږدم چې بس کدیر وي کدیر خو هغه لټ سړی که نه چې بس هر څه وي دی پاتې وي ټول باره پاتې وي کار خو یې مال ډېر بل وي 15 لکه راغلی وي بالکل بهر دیرو خو لکه مشتر دی چې یو لس لټک لخې چې درګې په دیره چې څومره کورلې په خپلو کې تقسیم کو داسې وي سلسله جاري ساتي چې ته اوس ما ته سترګې خړی وې زه تا ته سترګې خړم دا باندې دیرې ژوله تېرېږي په دا کې ډېر ملګري سره خفه شي دیرې سبیلې کیلې دیرو له سره پاره کې شهزاده الله غم کوه غټول باندې که نه شهزاده صاحب خان افریدي راغلی. خان افریدي چې السلام علیکم. وعلیکم سلام. خان افریدي احد دو کلیله خان تابو هر کله یو په خیرونه ولا پیژاندو خان رضا انا کنه بل خان دی او عبدالله لیکلی السلام علیکم. جنرال کوم ټاپک دا عبدالله لیکلی عبدالله نن چې کوم ټاپک دی هغه یا وجدي هغه ډېرې خبره خو یا ملک نه بهر یا په ملک کې بهر دیرو کې ډېرې غټې مسالې وي ملګرو ته څوک یې دیګونه پټېږي دیګي نشي وینځلی څوک چای په خدو نه کېږي شهزاده ته ډېر پټې دی بشره څوک نه دیرې نه چا کولو ها ډېر بد وي. شهزاده تقریبا 17 کاله په سعودي عربیه کې تېر کړي. دا کاغذونه چې موږ کتل خچن دي دا هر وخت یو ځل د پښتو فلم لګولی او موبایل کې ټول کاغذ ته خپه وو چې کوم ډېرې ملګري چې دا کار یې نه کولو دیګي وي خچر پرې خپل دا ونه لټ راسره و چې ته کار وکړه نو نه یې کولو یو چې زه ترې ووتم په کار وي بس خپې راښکلی چې ماله خوب مغوروجي په هغې کې ماته ولې په ګاډي کې همدارنګه ټاپک د دیرې وي او دارنګه لوښي خچر پرېږدي خلک هغه لیکلي عمر شنواري لیکلي شنواري ډېره ښه خچر پرېښول نه یې په کار کړی خان افریدي لیکلي چې ډېر ښه کېدای شي چې سم خچر وي چې لوښي پرېږدي. عمر لیکلي چې کمال صاحب ته شو کمال صاحب ته بیا وایي چې طبیعت یې لږ ناساز و یو معذرت وکړو نن کور نه په وخت له ګاډی هم خراب نن کیسه وي د شهزاده کې چې کومه کیسه وي کیسه یې پرېښې شهزاده ته عبدالله لیکلي موږ په مدرسه کې هم په نمبر باندې خدمت کوو ډېر ښه ډېر ښکلی کار دی ډېر زبردست کار دی. تبلیغ والا مدرسو والا ډېر ښکلی رول وي هر چا خپل ترتیب یې کوي چې په مشوره کې خیر او برکت وي او په خدمت کې عظمت وي او ماف کېدو کې هم عزت وي. بالکل ماف کېدل کې عزت چې ماف کېدل نو کوم طرح چې دیرو کې نه وي هغه
هغه دیره نه وي شاید د شوري خپل تاسو هغه ما کوو ټول ډسټربینګ جوړاو کړه جی جی نو موږ ته نازل تخواست کوو چې ډیره کې کم نوي تکنالوژي د درې ورځې خیر د ملمان او خو ته مسته وی حال المسیم کې یا دوستانه سره وساتي خو ضرور نه پس چې بیا غنور څونی کنه زنه دیره کې شهزاده پیلا نه ودا جوړ شنو لار دې جوړ شي سهار سه بیچ زره ډیره کې پهله ورځ نه په خدمت وجوده ته کوي او دا څه نه کار نه ځکه چې درې ورځې خپل کوي کلی لوتلې وي کلی لختي وي ته یادېږي یا ته کلی کرکټ یادېږي ولازدام نه وي خو ما څنګه نه هغه څه وایو دا چولې مولې بس اخر ته بخوب کې مینه چولې بس به ته ویری شي یا په کار چې کوم مقصد لته وی کنه شیخ ته ځان ورسي زبید الله لیکلی چې ټول ګروپ ته سپیشل سلام کوم وعلیکم سلام زبید الله وعلیکم سلامونه عمر شروال لیکلی چې الله دې ول روغ صحت ورکي او الله دې ستاسو په مینس کې عمدارنګي مینا قائم ساتي ان شاء الله موږ سره کې دیګي میګی نشته چرته موږ سره مینا راغله کې مې خبردار چې موږ بچ کې دیګي نشته نو ځکه موږ مینا قائم شکاسو کې راشي خاطر شکاسي وټل غلاړي شي کچرا شکاسي دې ته وایي موږ مینا راغله واته چانا کوسم خاصن نه نو چانا غاسنه سوالله نو ډیرو کې ډېر خیال ساتو او دیره کې د مایا مرګره یو غټ چلولو ډیر زیات غټ چلولو لا مایا غستای شي نه مایا نشه غستای نور پیږي هغه دومره غټ چلولو چې بس برداشت وړلو هر رقم برداشت وړلو اسی منټلی ورغه او داسې خوشکه خبره وکړه چې هغه وی ډیره خلافه ډیره سره ټاچ نه پړو ته خو هغه دنه چې هر ورځ په سال ولا ولو ډیره کې خرچه برچه بلو سعودي کی خبره ده سعودي ها نو انډیواله داسې به ماډل خبره وکولې نشه مشویم کوله نو به ډیزاین لګیاو خودم مشروع ته دومره سره خلی و چې خیر دی اوس پوښي غیله لیکن دا غلیسن په وجه ولا غیر د ګاډي منځل مې راور کول چې څا پارچاوي به راوخلو یا دیږي منځه اویم نه منځل دا خپل عزت نه نو خبر چې ما څومره عزت روان دی چې کله حق رو کنه ولې ته پته ولګي چې څنګه ډیرم وخت کې څنګه تیریږي کړي یا 100 روپیا راځي کارت راځي 100 روپیا راځي د خوراک راځي 100 روپیا راځي سړی ته بس خبر شو به ډیر زور کړو غوډیره لا خو ویر نه راغی په دې باندې خالف د لیکلي کدی ویډیو کې غزل ویته غزل ته ویده په کیبورډ کې پرابلم نه خالف دې طالب وکړ چې کیبورډ اکسس نه کمر درجه سحر لا ورکړه د غارته جوړیږي دا نه څه وته کمر سے کم او بدرا لیکلی تاسو د رمضان لپاره کوم مفتی سره خبره وکړه مو خبره شوې کړي چې باقي مفتی اقبال هم ده مفتی احسان الله صاحب مفتی روجا کې تاسو ته ویجریټر ټیبل هم سیټ کوو ابي جان صاحب دا مو خبره شوې کړي روجا کې سیټ ټیبل ویجری ورجا کې موږ ټیبل کوشش کوو چې درول سره ورو په ټیم داسې ټیم چې دغه نه سره خوب کې دی عبادت کې نو خامخا لګ موبایل ټیم مرکه وی پاکي ویل موږ راسو اوی مونږ ورځ ته کنورټ کیږو نن ټاپک دی په دیرو کې یو څو خدمت کول خدمت به خو یو څو کم شور غادي وي فکر چې کار ځان پټوي یاره وانا چې ډیر بد وي چې ته تاسو وځي د ویل ته دیواله سر پټ کی او کسي چې څوک یې لګ سر لکه دا صاحب د کالو کې خیر څوک د دراوي څوک سم هغه ځای هم دا غديري وی کنه ډیره خو ذکر نه شي او دا سم شي زاده ته په خبر کې ته خیم دا سم شي ټول یې د بځای برخي د دیرو کې اسم شي چې په اخري تر پاتې وي ته چې دګي کې د څه پاتې ځان له ګرم کارو ته پوښي چې دګه په ماوینځي او دې چې بڑا بس موریا او چاو موزیکل به پټ راشي ته کې نو مده گئی وای دغه خچل پرې نور شي خورل خو ډېر خوږی او بدرا لیکلي ټول زما استادان دي چې کوم مفتیانو لا به موږ واغستلې موږ استادان دي فرمان کاشکار صاحب راغلو الله دې فرمان ته ویلکم یو چې دکان لګې کړی نه دکان کې چې راشي یو منټ لا بس پیراڅا عظیم داسې حال دی داسې حال دی را نه هغه لیکلي
عثمان خان لیکلی مباشر نمبر سینڈ کا مباشر سے نمبر نشتا ہے ما نمبر یا ما نمبر سوالی کا 0303 83 84 86 2 دا باندې موږ سره کانټیکټ کولای شي. خالصا لیکلی تاسو پروګرام ډېر ښه په شوق ګورم ډېر مزه یې دا ډېره مهرباني تاسو زړه کې مزه تاسو سترګو کې مزه نو ځکه ته موږ پیکا پروګرام هم ډېر خوب لیدی شي. نو کدیره او دیراوی ګوره ډیره مضبوطه ساتي ها کنه چاته پاتې رانه والی ویم شرموي نه بیل دوته او دلته په پېښور کې دی ری په اسلام آباد کې دی ری مرګریو په لاهور کې دی ری ضروری نه چې باغ درې وي په هر ځای کې چې دی راوي کا سهار صاحب دادش راغله او لیکلی جراج خان ټولو ته سلامونه پیش کا وعلیکم سلامونه دوا پرایزونه جوړ کړو مباشر د دالش واحد داسې پلیر دی چې مباشر کې به دوه مقابله وي دواړه یې ګټلې وي او د موږ سلوټ کوو چې کوم پرفارمنس یې په ویډیوګانو کې کړی وو آنلاین دواړه کمپټیشن یې ګټلې شو دا انور علي لیکلی ټولو ته سلام وعلیکم سلام انور علي چې کوم ټاپک ته هغه په دیرو کې خدمت کول دي که بهر ملک دی که پاکستاني خو په هغه خدمتو کې او څوک کمزور ګرځي وي چې کار لازم پټوي باقاعده کچا په دیرو کې کچا ساسي څوک وي کمزور ګرځي راوي ولو کوم شروع کړه به په کلی کې په منچاسي وي ها کلی کې خو کټونه وته ورکه په کلی کې وته وجه کټونه ورکه په مان کې زبیر ما سیلټ شوې زبیر خیال نه ساتي شاروخ لیکلی سلام وعلیکم سلام حمزه لیکلی یو ژوند دی اوس ډېر خوندور پروګرام دی حمزه ډېر مهرباني حمزه بس نو مصطفی خان لیکلی السلام علیکم وعلیکم سلام یار بالکل ما هم بیکاره نه سامان راوړو بیکری سامان دې راوړو بیکری خو ډیره نه ته ویر شو مصطفی حالت چې ته شراوړې موږ ته قبول ده ځکه چې وجره آباد په تاسو ده امیر خان لیکلی سلام اوسټنډیز لا تاسو وجره پروګرام ګورم او په دیرا کې هم خیر دی کنه هم سعودي کې ډیوټي کړی دا مصطفی خان ها او سعودي کې ډیوټي دیرا کې ډیوټي کړی نو ته وایې شهزاده مصطفی عالم دی کنه دا ډېر خیال ساتلو مصطفی لیکلی چې ما ډیپټي دا و چې ډېر له بیکری بسکټ راوړل ما ډېر کاری کولو خاطر دی وا تاسو ګټي نو ولا ګړي چې ته ګټي نشي دا صفای وای چې وزیر تاسو وکولای شهزاده داسې وای چې زه وزیر خوراک کوم سعودي کې ته وزیر پړانګ مړک خیر سره خو شي ته ولا کړو ها هغه لیکلی ریډي ماحول دی خو موږ دیوال ایسا نشته کمر صاحب بس خیر سره غار دی جوړ شوی کمر صاحب ته دا وغاړي کول صحت ټیکنیکی خراب و کمر صاحب کمر باندې لاسو خو لګه حاله کمر نه گزار شو چې هغه په چکم سپیر پورټ باندې زفالي خرابای راغلو ان شاء الله چې سبا خو چوټیا ځکه چې ریزلټ د ډاکټر لیکل ای هفته پر زه تاسو ته اویلیبل وي سبا یې څه مصروفیات دي کنه محمد لیکلی هلا مرحبا السلام علیکم کیفک وعلیکم السلام حبیبی حیا لیکم زینه مزه سعودي نه دانش لیکلی مباشر ټي وي زنده باد جیو کامیاب هم غواړي ډېر لا ټاپک د مشره ډېر مهرباني دانش صاحب ډېر مننه تا چرته په دیرو کې نه کړې مسافري تا چرته په دیرو کې نه کړې مسافري او ځکه تر وخت کوي اسامه سالوپري اسامه انډیوال دی په مشغولو په خېواله وی کله پی ډی ته او کله ګودر ته او کله جاوره ته او کله موټرسایکل موبیل خان لیکلی ها او موبیلا ویلکم ټو د حجرا شو ته وګار کله وعلیکم سلام دا شاکس له شاروخ لیکلی مکیش چې افریقې لازم دوا تکوا مړه زوی چې او دوه غزته ورم تیر شه
مکیش تعالی میں انڈیا سے جڑی گئی انڈیا لاړ شه په لکھنؤ کې تا ته هر کلی کمار سالو او الکا یاګلیک مکیش وی خاکټو کې کار کوي ویلي دي ابدا نکلی یاری ډیر به اتا وخاندل راجو بھائی الله دې جوړ کې جوړ کی کمر خي ان شاء الله جوړ وشي یخ چکم سپر پارت دی اډر کم ملاويږي او موږ باقاعده داسې نامه لاګو سمالیا انډونیشیا پلورا سپورټ راوخته دا یو نوی بل راوته هغه لپاره چې افریقي ځنګلاتو کې ګټه خو کېدای شي مکیش کېدای شي البته یو نواب په لمو بيزورا یو سپورټ چې کوم زیتون دل دی وځي امر راوختي مالش کې دوی پورا یا سره راځي نواب په چې کم دنن بیا راځي کړی الور لیکلي چې موږ سره کو خلق هم مونږ سره هم هغه کار کوي مطلب چې څه کوي او هغه به رېبه نو لري کول پکار دا ښه کار کول پکار دي چې خلک سره ښه کار وکړي او دومره نه چې بس وای ما کړه بل سړي په لار کې چې تاسو ور گزار شي په غربا کې پنجاب کې مراد سر بنو شو هغه دیرا کې و داسم نه اجازه نه سرجر سره خان جوړ کی کنه واره یو کار کوي دیرا متکوي کنه بیا پاتې حالات برته شاوله چې پیګی نو داسې درسته موږ دغه وته ریکوست کوو چې څوک دغه لاشي په خپل غوي چې بیماری ځان له 30 بار خان له جوړه چې ته ځا کار کوله شمال کوله شمال خره کې وي دې پروت وي یو ویډیو چې څخه نو ټول په کار چې بس ځان له ساده جوړ کی کوم کار دی یا کوه ځان ته حالا کو خال ما جوړه نه له کو خال ما ته چې کومه تاولاش کې نه سماج خال لیکلي چې ماشاءالله ډېر ښه سماج ګل صاحب ماشاءالله لاسټو ډېر ښه خوش شافریدی راغلو شافریدی ویلکم ټو د حجرا شو شازرین دی شاج شازرین نامې سماج لیکي زبردست حجرا دا تکړه شو یو چایلک پکې پکارو د کوي چایلک وړا بس ختم کړو واسه بغله خوش کړ وس غاټو مټایو ولا موږ سړي کړه چې استهاره چلاو تاسو له خشه چی اوس په دروور خو سبا ورته راخلو بیا جمیل خان لیکلی چې سلام جی څنګه یو وعلیکم السلام ماشاءالله یانګ ورکه اوسه به 13 سال دی شي کیمرا کې دا لټولو پړه کې دی سپینه ویډیو دا په تیز لټول کې دی आवाज کې سر نشته سید عارف لیکلی سلام د کمال نام کمال استاد کم ځای کې دی دا خو جی جرستا دی ها ته کاته غلا نو کبر صاحب ته ته بلاویږي په خپل اجرا کې یا سپر پارټو کې لکه مسله راغله او سپر پارټو په افریقي جنگلاتو کې چکم نواب له بيزو سیږي یا نو سپیشل تیل وخت کې هغه تیل سبب پر ورسیږي او ورش کې له ټیک شي وسره چې مالش टिकनी खराब हो गया अगले के लिए मुझे खबर थी मेरा इंतजार घर में रहा ये हादसा था मैं उम्र भर सफर में रहा ओहो इब्राहिम साहब तुम देर شلګرو کسه خراب کړي دماغ په لګي چې پروګرام په پښتو شو دی او ته کې شروع اردو لګي किसी जंगल में एक शेर रहा था تم اور دې एक दफा का जिक्र है एक दफा का जिक्र है ګره تر مغل د زیدرین کتاب ریاض شو چې کوم مخکې سماج لیکلي خبیا یو پیزا او نو غړو کنه بالکل نه غړو بالکل نه غړو کوم نور چینم د پیاز وی بګي خاص بيزنه سماج لیکلي چې کمر صاحب نشتا یا ډېر زبردست انسان دی بالکل زبردست انسان دی تاسو سره په تیر بیل فاصله کې اعلان ورشه بس وجرا کې څنګه بولا دا وجرا به آلته پورا شي خو بیا یو ډېر ښه کې سی ډېر زبردست کې سی خو دا سې نیو لګی تاسو په یوټیوب باندې کده شو چې کومه کیسه کړه بډی سا سفر کول اپ یوټیوب پرتا او کسو مباشر ټي وي خندالوي کلمه شنی شي برابر هر شي مباشر ټي وي نو ګوره فرمان سے ډېر لیټ شو نه بس په لیار کې اخر جمیل لیکلی چې په وجرا کې خو ټاپې نشته چې څه وجه خو توشه دا یو ته وایي نو دا په بغار کې ګڼه ټاپې خې اکاسان یې نشته کني ټاپې خې وګوره سماج ټاپې خو بار بو ورسري سهار صاحب سماج خنداره لګله ها بس خندا
الوالد کله چې کې سی په وجه پی سی ال بایکاټ وکړو مو خاصه پی سی ال بشو لکه څه ځکه چې هغه خاله نشته لکه مخکې و چرته سپورت سیو تاسو لا په کار دي چې سریلانکا او افغانستان بشو دا وکړو یا افریقا او هغه وکړو چې کوم مشورې پی سی ال څخه خوندي اجرا شو وکړو ګود پی سی ال اجرا شو کته یو سات خو خواندو کړه غنم څه ته جوړ کو دا وجره نه پټ شوی که څنګه سلام بارم دې خیر دې غم ما کول ته سمولو پورته کېږو ځکه سماج لیکلي به خطر لګله سماج ګل دا وای سماج ګل فوق کې سماج ګل نن ډېر خاندي ها دا هغه سماج ګل دې دې ته نه یې خاص شاجرین پروګرام ډېر خوند اخلو شاجرین موږ شاجرین راغلو اته کیسه کو چې کوم په اختر په شپه موږ شی وړه خوندوره کیسه وا مو چې کله شاجرین لا شي کیسه کوي موږ د مرګره چې کوم انلاین د موږ سره شاجرین په دوبه کې دی ورځ راوستو تر موټر جام لا لام دلته جام کې اوسېدلو تر موټر راوستو وای چې څو اختر شپه چې شاپینګ وکړو زه شاجرین ولا وابو زید کيو مودود کې راستو او تر اسه بوتلو چې شیشه نه خاطه ها انا بخکلو او پکې دوی غاټه سلیډر پراته وشاته په سلیډر چره دلو پونګیس باغ چره او لاړو بلور پلازا سره دلی غاټه بل شاپینګ پلازا وا یې ساده کوی اختر شپه هلته مدرا ولو شیشه نه خاطی څوک ته کې ټول هرڅه شاپینګ کولو بوز چا پر دغه خلا غسل چا لګولا غسل چا بلولا غسل چا کېړیا غسته بشو دوته صحیح یا ته پهله کې کوي بجې پورې په باغ کې ته ودو په صدر کې چرا کوغلو کړه او مالا شازرین لا چابلاري په کوتا کتا ورته چې کړه مو هغه ودرولې ویټ پوښ اوسګر چا په پولیس ته وی غاډی نه وره او د جو او پاشا یې سرجی خپل غاډه به خاطا غاډه انا وزر نه ولا بیا هغه چې فولو کا بم ډیسپوزیبل ولا را وختي وو شو دا چې مارا څه بس مالکان یاد شول به شو کو دا کړه مخکې کړه په ځان سره کې طالب ته غربه طالب موږ به سبا دې درستلو پوښ په هغه شازرین مخکې کې راوړل جوړه تختی کې چرته یا طالب له بوتلو کړه مانس کې ودراو اوس که شو د څه کارم غړې غاټو غاډه بلته وترولې او ځاله او خلک کومه راپو دی کنه دا شپه تاسو په جلګه غو چې اختر شپه بدل ته تیر شي کنه تاسو سترګې وغړېږي مالا کارا اوره بکارا اور بشازرین څو خپلوالو ټلیفون یو تا وکړو د شپې وا بجې غریب راوخ کړو پوه شو چې راغلو کنه ته ټول طالب ته سلوټ وکړو چې تا غاټه بالاوه سرجیت شه دوغه دا په مامل مالي دا څنګه کار وسه کړه سرجیت دوغه داس کار کړو داس خالو ته شو شاپینګ راغلیو کې دا ډېر غټه کې په پراته وګورل شو یې ته چې بل مالي پرې ورګه چا ول دا په پرچا کټ کړه دا په غاښ پته اختر شپه راغله وای چې راشي زیزي ما وای ما زیاده د سخت کم پرې کړه ما سره یو کوم چې پرې خو کړه مو هغه غي چې کوم افسرو غلا شازرین نو خپلوانو لکه غاډه خورته خو چې کوم غاډي کې راغلی دا غاډه خو راځي هندستاني مسله کې سرجي پیدا چې راوړلو په خاصو بس بیا څه غاډه بولا ورو او شازرین ډېر خپل کړه خو ډېر زور را باندې ته روزه چې کول ټلیفون له شوري وو هغه وته چې باندې راغلی وو درو بجو ته رسیدلی خبره رسیدلی وو موږ دا چې هسپتال کې برګری سي یو ډېر سخت کې سي ځخته په پاده څوک هسپتال کې ګرځي نو ډېر خپل واقعیا و راجو خاندان شیلم شزرین لیکلی شیل لکه دا شي سپین شي تا سمو غرض کې شربې دلیو ابل واقعیا وتاو کم یاره ورځ لی دوره پړدا وي ما پس خیر دا اوس کوو خیر واقعیا دلته ډېر غاټ کېم وته یې کړه بیا ته وایم غلطه یو غاټ باغو لکه غاټ باز باشته جابه لاکه پوه شو راغله او ټیډي بازار کې کباب خړل او یو کباب ټیډي بازار کړګي کې خړل شاتی دا دله بلو باز کې نو چراغلو کړم اوس دا یک د دکان نو وته زب ما د دکان څخه چار پچاغو ایرو جو واست ما ته وخایم چې خپل د خړل چې ما غلا وادا کړیو ته به دا کړی کوله ما مو شو لګم एकदम ته په خو دوه ته چې ما فریدا غلا ما سلام شر به اوس کو دلته پرويزه کې څنګه باډو سره ولاړ دی پیګه یاره بس خاندان اشلو خو خلکو بخی څه ول سیریس ودواله یاره څو وخت پاسه غتال مړ شو
کنه نو خلکو خو اورېدلي وو چې شاه زلیل راخوشي وو یاره ماما الله وبخښي او ډېر بې خفه یو او په زړه کې یې ښه خان درچا څه بولم خوړلي و مړه شو که څه خلک یې که چې دا حقیقت کې موږ هسې اکټینګ کولو دا اوس هم خواندي شاه زلیل اوس هم خواندي ماما یې هماغه ماما دی چې ماما کړی دی و چې ماما دې جوړ کړی و ما تاسې ماماګانو مانا چې تکړی ښه ملنګ آفرید لیکلی السلام علیکم شمس لیکلی چې قمر صاحب نشته نو اجرا هم مزه نشته مزه تا په زړه کې نشته مزه په تا کې نشته که د شاه زلیل نه پوښتنه وکړم مړه څومره کمیسونه یې راخوشي کړي خندانه مړ شو کېدای شي جنازه قدیر سهر السلام علیکم وعلیکم السلام رحمان افریدی نواب راوسته او بالکل نواب هم راوسته او ها ملنګ لیکلی السلام علیکم راجو خاردان شینیم بس وایټ وسه مجسټریټ په سره راوسته وته ویله بالکل موږ ځین له وتی مجسټریټ وو خو موږ سره سټیک وو خالد ټاپک د شاه زلیل موږ چې کیسو ته کېلو کارته راغلي بس کیسې مچ چړې دي خپل وخت چې دی بازار خپل وخت کې نن ټاپک چې کوم موږ راوړل چې ډیرا کې ډېر قربانو والا خلک کې می او ډېر پکې کامچور ګد می لکه ځان واخلې دا کوم څور غدا لوخي په بل ځای د ټلی بازار کې لکه خدمت خلکو کې نو خدمت خلکو اوس په کړه غلا ځکه چې لیک شو ګاډ یې ماڅ کې وړاندې وکنه ګاډ یې په جوړه خوبصورت کې بیا چې کې شوې ها اوس بیا سم کوي بهرین زخاخیل لیکلی السلام علیکم وعلیکم السلام دا بهرین زخاخیل د بهرین نه ها موږ مدائن زخاخیل سلام کوي وعلیکم السلام علیکم نیاز لیکلی راجو بھائی امید لرم چې سره مرګرو روغ جوړ بوي الله مو اجرات الخاد و آباد ساته امين ډیر مهرباني نیاز بھائی ریحان خان فیضان فرقان سفیان طرفه خاص سلامونه وعلیکم السلامونه ریحان فیضان فرقان سفیان ټول ته سلامونه ټول ستر سړي شو جنت سلام سړي ګاډ سلامونه ورولګه شزاره تاواله بس ورسې کمر باندې نه کړګا او راوړل موږ سره کال 71 کویت دوبه سعودي زیمبابوے اوسټریلیز لري یو ته موږ خاص کوم چې په دیرو کې څو کلاس مرګري چې کوم چور باندې ابل شرکو کفایت راشه شاه زلیل با سلامي کفایت صاحب دا اجرا کې ویلکم راشه کنه مو وی چې کارم راشه پر سټوډیو په شو ما چې کوم راغلو السلام علیکم سلام په خیر راغلی السلام علیکم شاه زلیل ته به اختر شپې کې څو غلا طریقې ګر کړیو سره کته څنګه و اتره طریقې چې غاټه هغه بڑا ګیس نه لري چې پولیسو دی ویلو نه ته نواب وځي دی خاموش سره دل په اجرا کې چې کوم خاص مل خراسان فیش چې زایکو دنیا کې هیڅ مثال نشته یو ځل چې چا خړلې هغه بار خوړلې بالکل بار زو ولر موږ سپیشل په دعوت له وخت او چې موږ درون مل باشه او ډېر په سخت وخت کې ټیم را وکړو تاسو موږ ډېر شکریا ادا کوو کفایت ادا چې اجرا کې کوم ټاپک دی په هغه په بهر بل دیرو باندې چې باید ډېر خدمتګار خلک هم خو لازم به کوم څور ګډي به لکه سید واخل کار باندې کوي ګر لوخي مخینه وي د ټاپک برکت څه بسم الله الرحمن الرحیم اول خو زه تاسو ټول ټیم له او تاسو چې کومه سټوډیو جوړه کړې دغه مباشر ټي وی والا چې کوم نه بالکل نو دا په ډېر څه باندې ماشاءالله لکه نن سبا کمالات موبایل دا ور دی او ډېر عجیبه دا ور دی هر سړی موبایل نو وجرو کې جناس فیزره موبایل نو ته یو بل سره غاب شپ نشي لګولای او تاسو په دمر سخت وخت کې چې دمر خمه هولې وجرې جوړ کړه نو یقینا چې دا د یادونه وړه او د پیرزوینه وړه نو ډېر مبارکي ته یا ډېر خیر فټم چالو کړی او راج محمد بھائی چې کوم دی ډېر وخت نه زه پیژنم موږ ډېر وخت مرګره دی د ټول عمر نه چې کوم دی دغه موویز وغیره او د رنګي کہانیانې جوړول او لیکل او ډایرکټر هم خپل خو مړه عجیبه سټوري او ماشاءالله ولې شکل هم مر کړو ځکه چې خاک فلم په شکل کې چې کوم دی مهنت او د ځنه خپل خرچي والا چې وکړي کنه ځنه خبره بس د قرباني واغه والته چې کوم دی خپل غریبي مثال را واغسته او ورخه ولو بیا واسه ساده خبرې کوم ټیک نو ویجریم داسې خبرې وي نو بس هغه ویره واغستل وا ټول شینال ته ټول خرچي وي وکړو کله په غرنو کې واغه پروګرامونه نه د پیل ورځ نه دا مهنت وو
او یقینا چې ځان یو مقام ته داسې ورسولو چې اوس د ډېرو شیانو والا او د دوکانونو والا او خلک دلته چې کوم دی چې راشئ موږ ویډیو وکړه ماشاءالله سبسکرایبر یې برابر کړلو دا د محنت دی نو زه یقینا چې دله مبارکي مې درکوم چې دومره په عجیبه وخت کې د چې کوم دی حجري سیسټم برابر کړی دی وایي موږ ملګری دی موږ ویله بیا راسو بیا راسو ډېره برابر کفایت صاحب ته له اجرا لږ راغله شهزاده اجرا د کفایت یو سوال کوم هغه سوال دا و چې کفایت که الله پاک له اتوماتیک یو 25 کروڑ ډالر ورکړه پیله کار پکې کم کوي پیله کار خو دا کام چې کم زړه خبره یې کنه اول خو په فلسطین باندې لږ ډېر خفه یم چې ویډیوګانو په هغه کې قسم کنه پرونه هغه بیان کړی ته چې عثماني صاحب چې عمرو له د خلک مسي و د عمرو روپۍ چې کم دی هغو له نفلي ثوابونه ډېر عجیبه ټاپک باندې خبرې کوي نو دغو سره چې کم دی منډه پکار ده بیا چې کم دی په غریبانو باندې بس هسې خفه کېږم چې غریب خلک ووینم په لیاره کې په هغه کې بله اوس باشه یو ملنګ و بس هسې روټۍ وغوښته دلته په بازار کې او بس روټۍ مې له خوا چې هسې ویر نه کړه نو چې روان شوم هسې 9 کیلومتر تللی یم په موټر سایکل چې بیا راغلم ما چې شپې خوب څنګه هېڅ چې د کاس په روټۍ ویر نه کړه شم هلته مونږ باندې کله کله دومره ډېر شي کسانو روپۍ و هغه که نه انسان کمزوری دی مونږ ډېر خو لکه بس ما بس چې زه په زړه راځي اجرا ده بس نو د ټاپک په باره کې اوس خبره وکړو دیره خو چې کوم دی د مونږ خوا چې یو ملګری دی علام داسې خپلوان هم دی کله چې هسې سوات له وضو شي ما سره وې د ځای نه اوبه مړې د ځای نه په ټاپکا کې چې کوم دی سره اوبه مړې هلته چې کوم دی چې سوات ما ښې نه دي راغلي نو بله ورځ هم خوا چې تیراله هسې چکر له تلي وو او یو ملګری نیم پکې تا خبره هسې تکړه خلک یې په زور راوباسي کورونه چې تاسو وې هلته موږ سره په پروګرام کې په دیره کې وې ناستای چې کوم دی پخلی ته کوې او زه نه پکې خوا چې زه په خپله هماسې لږ کامچور یم چې چېرته لاړ شو تا ته خو کړي اکثر نورو ویډیو ته یو چې یاره هغه شی هسې وکړو هغه داسې وکړو خپله پکې هسې پرېږدي قدیر صاحب دا پوښتنه کوله چې هغه چې چېرته شپې چېرته پروګرام جوړ شي که نه پروګرام ته همته جوړ کړي خلک راوباسي کورونه چې لاړ شي غزي کې چې په 8 بجې وځي شي خلک هم داسې دا څنګه خبره چالو کړه زه پوه شوم والا چې بس یو خو دا چې ستړي وو او بل دا چې بس شپې نه دی اعوذ بالله بسم الله هم دواګانې ووایو بس معاف کېدل هم پکار دي خلکو سره چې کم زیاتیات ورځې سره شوي او بس د الله په اسرا ورسم نو بس مخ لا غلط خلک وباسي ګرد بسترونه وباسي کپل ولا ټول بیرمات سیم شو جنګ خان بل دا خبره کوم چې روزګار ټیم دی چې په هوټل کې راشي وی پورې ویخوي چې پیسې ګټي او چې ګټل شي پیسو ته ورسره ویخوي دا وای خو مېډیا وای په هغه چې ناس وی واسه ګرځي خو بیا خوب سړی نه وي سیکاټ کې حالت چې زه په څنګه بالغ کې اډا شم بس خو چې مرګري را پر دونه میشتي وای چې لکه چرګه کنه مو چې مړه څکاوي چرګم چې چا سکینی شي بس پد شي او بس الله دې خوشاله کمنه تمره خ پروګرام لکه چې تکله خوب خار وخت له وخت چې خو چې کله ډیپټر ټیم هوټل ویالته دوايي واچو چې شو ګیرا پاتې شو هغه د دوايي کا بول دی خیر مړه دوايانه ځنه استعمال هم دا شي نه اکثر حرام دي خو بس دا چې اکثر خو چې خوب رسیده خبره ټیک ده مرګري ټول کثیر دو قادر دوال ته شپای هم کله کله پیپسیم را وړي په ودو په خلک نو ته کله کله سره بیا ټول سی ویني ټول ما پړ دې بس سرګان دې کړه په څه اجرا نه بس ما یې کوه نورې کې ټول ته مجبور وي چې حاضر په سره هغه باندې کفایت ته کفایت الله صاحب چې خراسان فش مالک ته ماشاءالله ډېر ښه ذایقه ډېر ښه ټول خلک ته مطمئن دي چې کوم ریټ دی ریټ ډېر کم دی او سره زبردست چکنی او سره کاوه بل چې 400 کم مخلص ته اخلاص ته بګي او د چیز پروا نه کوي خیر دی اخلاقی عمل دی بالکل او چې کوم سټاپ هغه ډېر اخلاقی دی لا تاسو خوشحال کړئ تاسو نظر خپل بالکل او میشونه خو چې پرون مړه پېښور زلمی میچ عمره مې خوښه او خلکو ویل چې بایکاټ بس یې وجنه ولاړم بال مې کاتو بیا راغلم یو بال مې مونږ کاتو تو سره کاته چې تا میچ کوو او شوق ته بس هغه لیکلي دانش لیکلي چې خراسان فش ډېر اعلی ذایقه ده او تر وسکون دی بل دا چې خراسان هوټل والا بهترین اخلاق او مالک دی واقعي ډېر برابر دانش صاحب سره مخامخ زلاست دی پپو یاسر دوترز وای ډېر خمر
او ماشاءالله شهزاده مرګي خټیم رو بس خصه شهزاده او وجرې له ټولو پیدا راځي وجره او بودا شهزاده بودا یا تا شغه وساغه کوي زړه وسورنو ولاغه کړي واده په کې اډاز یو کړو ا پورته مړه ډېر ما چې کې رختي اډاز کوي چې خو دې کې لړای شي واده په ډېر دا خو څوک اوس ډېر غټه دا کار ده خو بس چاپی جزلې نو وحلو موږ وتر شلو راو خلو هغه د ګاته بخیلو جراکه ټاپ کوم وډا دا ګیلاوه چې په هر شال ډرامه کې تمام بلشه نه راولې بلشه نه په چوټه باندې کنه چې بس انسان هم راځم وکړه کله چې درې به سیو شال ټو جوړو کنه به پنسل سره شي چې واه وخت یو شال ټی په کې له په شو خو ځل خپل واخلو شهزاده یې مګي ګنده می سره کړی کوا چې مارستاج ډایرکټر هم دی او پروډوسر هم دی په خپل مړاله راته ژوند لري حمزه لیکلی چې ډېر ښه ډېر برابر حمزه بای ورګل او بجې ما ته کیسه جبل دی وای تیموک سره او بجې لا ګاډه د ګاډ د هغه شاوه کوي یاره ما په څه راوړل ته لا کړه مو سم غام چې په زیات نو باندې جره پر دا بس سبانه لا راځه دا خو چې کمال کې شو نه په ځای خلیل کمال شه لکه مسلسل شوګله مسلسل یو دوفتي مسلسل شوګله چوټي نو کړي د یو پرجم داسي چې الګول پرجي بلويږي د افریقا کې چې کوم جنگلاتي یخ کې لاوا لمغه سبحان الله استاد لاوا بیز ده پاناما یخ چې کوم زيتون تل دی وته عمل راغوتي نو واپس په والا شو ها تیمور خان لیکلی اول سلام علیکم و علیکم السلام تیمور او خدای سره بګرکو و علیکم السلام به لیکلی چې خراسان یو بهترین انسان دی موږ ډېر خوشاله یو دغه هوټل لا او دغه خلکو لا تیمور لیکلی الله دې رحمت کړه تاسو نظر خپل بالکل تیمور بھائی تیمور بھائی په خبره کیلو فیش وګټلو سبا بس نظر یو داوګه او تر واسکول فیش ویل تیار کی کاته شه تا پیدار ده خو بیا دې په کې باندې کې ځکه چې پاس په وګړو وجرې له ته نیم راوړې چې وجره لا خزه 200 روپو بګری راغله وجره ډېر تو کېدله پاره موږ څخه بل پاس څه پتاو له یو الله چې مال یار کې دا را باندې کړو چې وجره لا امر کړه شم نه مال راکا څنګه کا یو چې کول نه بیره لانز نه مل راخ شو دا کوم کړو دا هو غشتي او ستاسو په خیره خراسان فش سنټر تاسو خو لشکله ځکه څنګه کډر ماشاءالله ډېر کفایت سے چیک کړو کنه پاغه بالکل کفایت سے چیک کړو ته ولا څه پښپاله ورکوي چې دا چې ذایقه تیار کو ذایقه کې چې کمای نه راشي لو کسل بګرانه خلک یې خدي چې خالد سي خلک ورزي ډېر ورزي یاره مشوره خو بس خاصه مټای په ترتیب خو کوم ناس په بده چې دا سیستم کو لو کړی په خپل براسيږي او یقینا چې ما وکړل وړي کوم ډېر خدي او صفایي هم ډېر خپل او چې مینټین یو ساتي او خلک ته چې بل دا چې خپل ټیم کې کولاو روجا او برخه مانخه اختر کې خويندې واغه کنه خلک برخه ډېر او کولاو بازار نه وره ودرېږي سیټ ته بازار کې غراش ګاډه مو درې شي په سیټ کې خپل ودرېږي وته نو دای چې کم نه کله نظر ته وګورئ چې کفایسه به برخه خبره وکړو قرآن او سترګي او دارو رانو ته وی رول په کار دی چې با قاعده د شي پختله کې ملختر کې خو به هر څوک کوي خو ډیره ضروري ده په قرض ولا پیسې راخلو خو دغه لشه لګول په سخرګانې کې لا ډیره اوچتېږي په دشي باندې او ډېر په لکه خوشالي کې چې بعد د څوکستا چې زه یاد یم ډېر خلک په پړې کټ کې بس دا اسلام هم د اجازه درکې کوي چې دوی خويندې خبره شو بس غاب ده کې نه غيوا خورم چې کوم نه یو تا ولا کړی وشنته سامان وروړي بل ته مخ کې چې کله سي غریبي وکړه وکنه نه کشر خور مکساره غرور ته میګلا وکړه چې دا برخه لګي وته نه بس اخري کې بیا مو وشم زویت وړل لکه ما شعر سوي نو دا سوي راج محمد خبره چې اخري سترګي چې ما سره ورجو بس مټای دا څه لکه کبه خبره تا وکړه کړه دا څه په بوکلی کې به څه تقسیم کړي خوراله خو ایو په کیو ول چې دا زه تقسیم لکم بس څلور ورلې لګ پیجو ورلا کچو کې لګي زه خپل حق ورکړم نو ستاسو کې قربانو والا خلک هم ستاسو اوس تاسو تر کې چاته اسحاق ته اسحاق سلام علیکم علیکم السلام خال ابراغلو وزیرستان لا شبیره تاسو ته موږ ویلکم تا الوا په انتظار ډېر مودې تیرې شوې په مینا را باندې چې چرته پاتې
ځان لکه ځان دې سختۍ کچې نو څوک ما پسې بله کړه ویله ته پسې ته وکړاسې زموږ شاعري خرابه کړي الټا لګې بیا نواز شبیر ان شاء الله هغه راوړي الوا شهزاده ښه روجه لا دلته پرده باندې به شبیر ته بیرته شو پرده د شاته هغه راوړو بیک ګراوند هذا شيء زي كيوم مرات الناس يدو كان ها ورته سلامونه په یو ځل راغله نور الله لیکلی السلام علیکم وعلیکم السلام رحمان افرید لیکلی یو ټاپک وایا ټاپو وایا ټاپو ځای نه زه وګورم د باندې د شو څه څه کفایت څه کوي دغه فول سټیټ کوم راز محمد به سره فول سټیټ تاسو ډیر برابر چې موږ قیمتي ټایم راکړو صح وخت کې دوبره آسان ټایم راکړو ډیر برابر دی آسان کړه آسان شبیل دواله لا سلامي وعلیکم السلام وزیرستان وانا اے شهزاده الوا راوړي لا ورته پاتې خبره کوي شهزاده الوا ډېره خوښه او الوا کې دوه قسمونه یو ساده وي یو مسالېدار الوا وي لکه غوز بادام کاجو او چرای وړي راجو خاطر ول لازم دا کسه ټاپک دی په دیره کې چې ښه خلک وي نو کامچور ګرد مې په دیره کې خامخا دنه په روکي کې چې پکې لکه موږ سپا دیره کې کامچور ګرد سیکرټری دی کار نه کوي نه کار چې تا کړه وایي تا نه زیته چې لکه موټر سایکل پر نه خته ویل دا کوم شي اسه باندې کنه رحمان افرید لیکي کډیر ته وای رحمان وای څنګه یې رحمان وای چې کوم دی ټول پیریډونه غستل کالج کې دا کوم رحمان ده کالج کې و رحمان صاحب خار رحمان صاحب تاسو کاغذونه مو کتري ټول پیریډونه غستل په کالج کې کمال کې دې تر دا شی واتس اپ نمبر کوم دی شهزاده سترګې چاته سترګې کیمرې ته کیمرې ته سترګې تاسو موږ سره کومېشنونو په ذریعه راشو چې تاسو سره په دیره کې کمفور کديستا کلیستا لګوس خامخا وي اکاتر نه وطن لیکلي چې موږ سره په دیره کې احساق نامه عام لر کمفور کدا کار کوي چا کوم کار کوي دې څوک نشي کولای لختل لیکلي چې نامه ما خلا او موږ سره احساق ته نه ساق ډیر زبردست انسان دی او ډیر خپل کار کوي او کله کله لټ شي چې ستړی شي ناسب لټ شي رحمان لیکلي کبیر صاحب ژوندی رحمان ته وایا رحمان ژوندی کبیر صاحب نمبر وکړه زه دا شی چې زنده لا شوی کنه لکه نواب ولا نصیب کې رحمان وی ټول پیریډونه شهزاده غستل سره چې ته بل خلل مکمل او یو څو کتابونه مو سو دوا دوز مکمل لازم تاسو ته پتا چې بس فرمان الهي ټیم شو موږ پروګرام په خدمت دوه فرمان الهي جنرال کبا صاحب موږ سره سره ډایره په کومي درانه ته شهزاده وایي بالکل وته دوا دی اچھا دوا یا الله ټول کمر سے تا سپیشل دوا الله کبا صاحب له روغ صحت ورګي ولا صبر مسافر دی هغه کې الله تاسو اتفاق سره کفایت ساجد افریدی لیکلی کفایت الله صاحب میرا استاد ہے میں نے بہت کچھ یاد کیا ہے اس سے بہترین استاد ہے خوش اخلاق ہے خوش مزاج ہے ساجد افریدی ساجد کفایت بهر پټ سټیټ کې وی چې الله خوشحال ساته ولا ژوند ساته ډیر به واده کو خو بس لري یو سره فاصله بس په ماز کې غار راغورځیدل کمر دی کمر سے تا دوا بس الله ټول څنګه مسافر دی الله کامیاب کی خوشحال لري اخر دعوا والله غیب مخه ته کولاو کی والسلام صاحب ویلو ټاپک سره بیا راسو السلام علیکم